ستا دفاع ترجمان په هر قیمت له هر اغیار یو ای زموږ زیبا وطنه موږ د څه لپاره یو ای زموږ زیبا وطنه موږ د څه لپاره یو زیبا وطنه موږ د څه لپاره یو ای زموږ زیبا وطنه موږ د څه لپاره یو ستا دفاع ترجمان په هر قیمت له هر اغیار یو ای زموږ زیبا وطنه موږ د څه لپاره یو. د ګرمۍ په اساس کې وکولی شو چې یو تاسیسات چې د پاکستان د حکومت له طرفه په فردي کرښه باندې راوښتي وو نو هغه تاسیسات مو وران کړه. سر او مال سرحدونو نا مال سرحدونو نا ستا د هر دښمن مغرضو هڅو ته بیدار یو ای زموږ زیبا وطنه موږ د څه لپاره یو ستا د هر دښمن مغرضو